Radio FM 98 سوات پروګرام د ډیو زار جدنان ان سکول او زما سره سره سوکته غرانو قدرمن اوریدونکو تاسو ته معلومه دي چې د منګوري د سوات سرخار د منګوري او بیا په منګوري کې د تایر آباد اوسیدونکو موسی خان موسی صاحب د چې په تنکی عمر کې ډېر ښه شاعري کوي غرانو قدرمن اوریدونکو ورسره د پروګرام را جوړ لته د 500 بچو پورې با تاغوی نه خسته خسته شیرونه او ورسره به خبري اترې کو موسی صاحب بلا خوند حقوق خبرو هم زموږ اوریدونکو به زیات وایي چې را سره کلام شریک کوي څه ډالۍ مروړي د زموږ د اوریدونکو ته دغه د ریډیو پروګرام اوریدونکو ته دغه غزل ډالۍ وي چې جون لا د مینې سنامه پکار ده جون له د مینې سنامه پکار ده غیږ کې رباب په خوله ټپه پکار ده او باران وریږي د وصال موسم دی باران وریږي د وصال موسم دی ته مې یادېږي سلانجه پکار ده باران وریږي د وصال موسم دی ته مې یادېږي سلانجه پکار ده او سابه مې خیږي ستا لیدلو پسې سابه مې خیږي ستا لیدلو پسې مرګ له خو هسې هم بانه پکار دا شعر بیا ووایه سابه مې خیږي ستا لیدلو پسې مرګ له خو هسې هم بانه پکار ده او دا تورې سترګې اوف توبه تباهي دا تورې سترګې اوف توبه تباهي د تورو سترګو خو توبه پکار ده او زبر انځور د عمر روغ شم خو زبر انځور د عمر روغ شم خو مال د یار د خولې جوټه پکار ده او کستا ترڅنګ شمه پلار جانانا کستا ترڅنګ شمه پلار جانانا بیا لار لنډنا اوږده پکار ده او ټولې خامیانې چې سرګن شي پکې ټولې خامیانې چې سرګن شي پکې داسې بې پامه آینه پکار ده ټولې خامیانې چې سرګن شي پکې داسې بې پامه آینه پکار ده او بې موره وړوکې او جړاکې ویل بې موره وړوکې او جړاکې ویل ما له هم خدایا کور کعبه پکار ده وای ډېر ښه دغه شعر هم بیا بې موره وړوکې او جړاکې ویل ما له هم خدایا کور کعبه پکار ده او مقطع شعر دی چې هلته به هورو سره ګورو موسی هلته به هورو سره ګورو موسی دلته هم ښکلې جنۍ سره پکار ده مننه ډېر ښایسته را سره که نظم شریک کوي یا داسې بل کلام وي دغه نظم دی چې عنوان دی ښېګړه ځان وجنه هم ګناه ده ځان وجنه هم ګناه د ژوندون ځان له یو عذاب دی سم دوزخ ماحول دی هر سړی تر خپل مطلب ستا تر څنګ دی او ستا رور دی څوک هم نه خپلېږي چېرته ښه کول ځان سره بد دي په چا هېڅ هم ښکاره نه دي د پښتو محاوره ده ځینې خلقو سره ښه هم داسې وي لکه د وچو شګو جوړ کړي څوک کورونه مننه ستاسو ډېر قربان ډېر ښایسته موسی خان یقینا ډېر ښکلی او زما د اورېدونکو په دغه خوښېږي زما هیله ده موسی راته دا ووایي چې ترنم مو هم چېرته کړی دی ترنم ځان له مې ټرای کړی دی مطلب څه هڅه مې کړې ده په ځان له یوازې خو داسې نه شمه کولی نه مې ده کړې چېرته دا بهر چې خلک وایي نو دا خو لکه بس ما او تا یو زموږ اورېدونکي اوري که نه نو دغه ترنم چې تاسو وکړئ دا به دغه خلک حال به هغه ټیک ده دغه څه خبره نه ده تاسو مه کوئ ترنم دغه بخښنه به درنه وغواړم خیر دی دغه ترنم تاسو مه کوئ خو کله چې تاسو یوازې کوئ نو دغه چاته کوئ نو دا به ځان ته کومه یقینا چې ما ته مو هم کله کړی دی او تاسو ته مې هم کړی له بده مرغه د کور دغه بندیزونه دغه راته ووایه موسی چې په کور لاړخه څومره بندیزونه لرئ په دغه لاره چې تګ کوئ کور لاړخه خو بندیزونه خیر نه لرمه خو مصروفیات لرمه لکه مشاعرې لتلی نو هلته کور هم څه کاري یا د څه دغی نو هغه پسې بیا پرېښودلي یا چېرته تللی نو د هغې چې دی نو لکه مشاعرو لتله نو دغه بیا کله بخښنه وغواړئ چې نه درځم بلکل نه خو داسې د ملګرو غوښتنې نو بیا چاله خبره ځمکې ته نه شم ورتاولی نو اکثر لاړ شمه اکثر نیمه کې راشمه حاضري وکړمه د خوښې شاعر مو څوک دی
په دې وخت کې په جدید شاعرانو کې کلاسیکل که یو وای نو یو به راته ډېره ګرانه شي ځکه چې بلها ښه شاعران دي زموږ سره په دې پښتونخوا کې په دې ګرده نړۍ کې ډېر تکړه شاعران دي استادان دي نو یو نامه اخیستل به راته ګران شي خو کله داسې وي چې د بعضې څوک د خلکو ډېر ځانګړی خوښ وي ورسره مینه لري که نه نو زه هم دغه پوښتنه ستاسو نه لرم. ستاسو دغه سوال ځواب به زه دغه درکړم چې ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب زما د ټولو د خوښې شاعر دی. د هغه شعر چې زاورم نو په ما سمغونه راځي. صابر صاحب وایي چې هغه کوڅه هغه نظم درته یادېږي؟ بالکل جی یقینا چې ډېر ښایسته او ګرانو قدرمنو اورېدونکو صابر زه کله لکه د خدای کارونه وي خو زه وایم چې خدای پاک صابر صاحب له تاسو دومره ژوند ورکړی وی چې ما ورسره ملاقات دیدن زمونږ کم نصیب یو چې زمونږ د هغو دیدن نه دی نصیب شوی. یقینا چې استاد شاعر بیا د هغوی چې څومره ښایسته دغه رومانیت چېړلی دی والله حد دی پې کتابونه کله زما د کټ سره ته د صابر صاحب کتاب پروت وي او زه ډېر زیات په مینه د هغوی کتاب لولم. را سره نور څه کلام شریک کوي نو مننه دغه غزل به در سره شریک کړم چې مخې له راغله وارخطا نه شوله مخې له راغله وارخطا نه شوله په مخه لاړه په خندا نه شوله او زه یې د عمر سودایي کړم خو زه یې د عمر سودایي کړم خو د دې په ما پسې سودا نه شوله او زه یې وجود هم شومه سای هم شوم زه یې وجود هم شوم سای هم شوم زه یې وجود هم شوم سای هم شوم خو دا زما په سا کیسه نه شوله او تیارې هم ستړي د رڼا په امید تیارې هم ستړي د رڼا په امید تیارې هم ستړي د رڼا په امید خو افسوس دا دی چې رڼا نه شوله. وای دغه شعر بیا ووایه. مننه. تیارې هم ستړي د رڼا په امید خو افسوس دا دی چې رڼا نه شوله او زړګي غم دي شو د ژوند ملګری زړګي غم دي شو د ژوند ملګری زړګي غم دي شو د ژوند ملګری هغه د بل شولاړ ستانه شوله. هی دغه شعر بیا وایه ډېر زړګي غم دي شو د ژوند ملګری هغه د بل شولاړ ستانه شوله او پښتنه پیغله وه منم یې په دې پښتنه پیغله وه منم یې په دې بې وفا شوه خو بې حیا نه شوله. ډېر او د مقطع شعر دی چې زه زندګۍ سره اشنا شوم موسی زه زندګۍ سره اشنا شوم موسی زندگی ما سره اشنا نه شوله زندگی ما سره اشنا نه شوله. ډېره مننه. صابر صاحب یو شعر دی هغه وایي چې درد مې اسویلی کړه بیا که ځې نو ځه درد مې اسویلی که بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې که بیا که ځې نو ځه. ډېر ښه ډېر ښایسته دغه کلام مې ډېر زیات خوښ شو. که نور کلام وي نو را سره شریک کړئ. نه ګل صاحب بس دغه نظم به دې اورېدونکو ته ډالۍ کړم خو دا نظم چې زه وایم نو دې ته د لږ غوږ کېږدي او بله دا چې د ډیفورسټیشن کم چې روان دی د دې ونو دا کم کټایي چې روانه ده دا سیلابونه چې راځي دا ماحول چې ګنده کېږي ګرمي چې راځي دا موسم د بارانونو دا لړۍ چې دی نو دا ډسټرب کېږي دا نو د دې سره چې دی نو لکه مطلب نه ده پکار چې مونږه ونی کټ کو او بوټي کټ کو خو مونږ له پکار ده چې هر یو تن د خپل کور کې په خپل کور خوا کې په خپل چمن کې د خپل کور په غولي کې یو بوټي د خپل نامې چې دی نو ولګوي. ما یو ځلې په فیسبوک باندې لګیا وم لږ وخت را سره ونو فیسبوک مې استعمالوه په هغې کې یو ډېر ښکلی پوسټ راغی بعضې کله داسې وي چې ډېر ښایسته هغه ټکي ستا ډېر خوښ شي په هغې کې لیکل شوي وو چې مونږ زیاتتر پښتانه په خصوصي توګه ډاډ کوو چې لاړ شو په پلانکي چنار د خپل محبوب نوم ولیکو د خپل څوک چې زړه ته مو ډېر نږدې وي د هغوی نوم ولیکو. بلکل. نو هغوی لیکلي وو چې مونږ داسې ولې نه کوو چې د چا په نوم مونږه یوه ونه وساتو او هغه ونه مونږه وړه رالویه کړو
بالکل. نو یقینا چې تاسو دغه میسج او ډیر لوړ دغه کلام ته ډیر زیات انتظار کوم. زما اوریدونکو به هم غواړي چې دغه کلام ورسره تاسو شریک کړئ. دغه منظم روان دی بکیاڼه یو ونه ده. زه د بکیاڼې ونه که میوه نه ورکوم خو بیا هم زه خلکو له د سوري ځای ورکوم که انسان ستړی وي خو زما دا سوری ورله پوره دمه ورکوي ورله آرام ورکوي خو بیا هم دغه انسان زما دښمن جوړ شوی تبر راواخلي لاس کې زما لاسونه وهي زه هیڅ وس نه لرمه زما لاسونه وهي راله مخ پې ماتوي زه هیڅ وس نه لرمه چې زه هم دغه انسان لږ شانتي پوهه کړمه زه نقصاني نه یم زه خو فایدې ورکوم زه خو فایدې ورکوم خو افسوس دا هم دی چې دا انسان څه خبر دی که زه بکیاڼه یم خو راتلونکي وخت کې به دی زما ارمان کوي بیا ډیر ښه ډیره مننه. لوی پیغام به کې راټول کړی دی. ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته موسی خان په دغه تنکي عمر کې په دغه لږ عمر کې څومره لوی پیغام تاسو ته درکوي او تاسو ته وایي چې دغه وجنې بندې کوي د خدای په نامه. نور دا دغه مخلوق مو وجنئ دغه ونې مو وجنئ ځکه که موږ وګورو نو پوهان وایي چې بلها یوه ونه بلها انسانانو ته ساه ورکوي او دغه موږ ژوند په دې روان دی. نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته موسی خان په دغه کلام کې په دغه نظم کې څومره لوړ پیغام تاسو ته راوړی دی. باید چې تاسو په دغه عمل وکړئ. د شاعر که شعر کې خوند هم موجود وي او هغوی په دغه شعر کې خوند هم راوړی وي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو هغوی پکې څه پیغام هم ستاسو دپاره لري. تاسو کوشش کوئ هڅه کوئ چې دغه پیغام ته ځان ورسوئ. را سره نور څه شریکوئ څه ډالۍ ده؟ نه اسکول سے بس دغه غزل دی خاص کر دی تاسو ته ډالۍ وي او بیا دی اوریدونکو ته هم ډالۍ وي چې لاړ شم چې جانان ستا خیالونو کې خدای ګو زه خطا شم رکاتونو کې خدای ګو زه خطا شم رکاتونو کې او زه خو د تللو انداز پیژنم هر څوک مخ پټ کړي نقابونو کې زه خو د تللو انداز پیژنم هر څوک مخ پټ کړي نقابونو کې او ته چې نه هر څه دی پیکا ته چې نه هر څه دی پیکا نشته دی مزه د ژوند رنگونو کې او ټنګ د رباب هر چا باندې خلګي سنه څه خوشته په تارونو کې ټنګ د رباب هر چا باندې خلګي سنه څه خوشته په تارونو کې او مینه به تروم روي زما اوستا خیر دی که مونږ بیل یو نصیبونو کې مننه. او ژوند کې قبلها ضرورتونه ګل صاحب ژوند کې قبلها ضرورتونه ته وي په وړاندې ضرورتونو کې تغشیرهم بیا وای مننه. ژوند کې قبلها ضرورتونه ته وي په وړاندې ضرورتونو کې او د مقطع شعر دی چې زه موسی حساس ما ژوندې وم څنګه به ژوند کوم په لاشونو کې مننه. صابر شو وای چې ستا لیونیم انتظار می کوه در بشما ستا لیونیم انتظار می کوه در بشما زلا ژوندیم انتظار می کوه در بشما. دغه شعر هم ستاسو په نوم تاسو ته ډالۍ ډېره مننه ستاسو. ښایسته کلام مو راسره شریک کړو. ګرانو قدرمنو اورېدونکو دغه لړۍ به هم دغه شان دوامداره وي دغه به روانه وي خو غواړو چې در سره لنډې شانتې ټپې شریکې کړم. دغه ټپې اورو بیا بیرته راځو چېرته کې هم مزې د ګوړپاڼې په غږ باندې دغه ښایسته ټپې ستاسو په نوم تاسو ته ډالۍ. بیا بیرته راځو د موسی خان نه به اخرني شعرونه اورو بیا به زموږ دغه مرکه پای ته رسي. माता
کلی ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو ورې غږ د پښتونخوا رادیو اف ام 98 سوات زار جدنان نسګولیم د پروګرام ډي وی سره ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې تر دې دمه دغه پروګرام د چاپنمو د موسی خان موسی سه پنمو چې زموږ سره دغه خبرونه کې ملګری وو زموږ دغه خبرونه ملمو بلا شیرونه مترهم اورې د ډیر زیات خوند وکړو خبرې مترهم اورې دي لکه وخت پاتې دی دغه وخت اجازه نه راکوي کنه تاسو خسته پروګرام دومره خولي خوب پروګرام دی چې زړه مې غواړي چې تر ډیر وخت پورې وکړو خو لبد مرغه دغه وخت راته اجازه نه راکوي او په مخه راته ځان خای چې بس کوی وخت مو پر شوي دی موسی خان موسی صاحب نه ماخرنی څو شیرونه او بیا لاغې نورسته باغې زموږ سره خپل پیغام ریکارډ کوي تاغې نورسته زموږ دغه مرکه هم پای ترسي را سره سره شریکوي موسی صاحب بس دغه غزل راته ډالۍ چې د ګودر او د چینار محبتونه د ګودر او د چینار محبتونه هغه وختو مزیدار محبتونه هاي هاي او هغه مینا او خلوص پکې ورک شوی هغه مینا او خلوص پکې ورک شوی اوس خرڅيږي په بازار محبتونه هاي 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 او زه خو وایم په دوانو کې دی عام شي زه خو وایم په دوانو کې دی عام شي هم په کلی هم په خار محبتونه هاي 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 او چې ناپوهوي د هر سنې آشنا کړي چې ناپوهوي د هر سنې آشنا کړي سړی پوه کړي او خيار محبتونه وای دغه شعر بیا وای چې ناپوهوي د هر سنې آشنا کړي سړی پوه کړي او خيار محبتونه او موسی خپل غم زفلې مزکا خوروما خپجار محبتونه وای هي مننه ډیر خسته زمونږ دغه وخت هم ورسېدل دي په لنډو ټکو کې څه پیغام لري زمونږ د اوریدونکو سره بس پیغام می دغه دی چې مینا عام کړی ژوند لګ دی ورځي ژوند دی او د نفرت مخوروي مینا عام کړی او یو بل سره مینا وکړي او بغض حسد کینه د زړه نه لری کړی واه ډیر مننه ګرانو قدرمنو اوریدونکو دغه موسی خان موسی صاحب سره بنن په دغه پروګرام کې ملمو د سوات سرخار منګوري اوسیدونکو بیا په منګوري کې د تایرآباد اوسیدونکو دغه بتن کې عمر کړي رخه شاعري چې تاسو سره شریک کړه اسماعیل د چې دغه پروګرام نه به مبلاس د کړي هم یو خون به متري هم غستې وي دغه پروګرام هم په دغه صابر سے په دغه شعر باندې سره ترسي او دغه پروګرام دغه باندې پای ترې چې رسي چې ستاپ تکل د خپل وجود سیورتا ودرېګما ستاپ تکل د خپل وجود سیوري ته ودرېګما ستړی ستومان شي چې دغه سفر وهي ګرانو قدرمنو اوریدونکو تر دې وخت کې زموږ داسې غلطي شي چې تاسو زړه ته به ضرر رسیدلې وي تاسو خبره نه خوښ شي ډیر زیاته بخنه دغه بخانه راته کوي زموږ دغه پروګرام تر دې وخت پورې تاسو په نومو تاسو ته ډالۍ وو ګرانو قدرمنو اوریدونکو که خدای پاک بیا موږ ته وخت راکو بیا به بل سره غږی موږ لرا کې اجازه تعالی په نوم مسپارو خدای پاک امان